د یو افغان انجینر له لوري د طوطي په نوم نوی او پرمختللی اپلیکیشن جوړ شوی. دغه نوی اپلیکیشن واتساپ او ټلګرام څخه هم نوي او ښې ځانګړتیاوې لري. د دې ټولو غوره ځانګړنه یې دا ده چې د نړۍ بېلابېلې ژبې په انلاین برژباړي او د نړۍ د بېلابېلو ژبو ویونکي کسان کولی شي د طوطي اپلیکیشن له لارې له یو بل سره خبرې وکړي. پلتفرم اپلیکیشن با ویژگی‌های خارق‌العاده را به دنیا و کشور عزیز ما معرفی میکنه که افتخارش میرسه به همه افغان‌ها، افتخارش میرسه به همه انسان‌ها. اپلیکیشن ها دنیا را تبدیل به دهکده کوچک کرده میگویند که مردم به سهولت، با آسانی، با هزینه کم با هم دیگرشان ارتباط میگیرند. ولی ما با افتخار اعلام میکنیم اپلیکیشن طوطی سبز دنیا را تبدیل به یک خانواده کوچک میکنه که هیچ محدودیت زبانی باقی نمانه. با هر انسان بر هر گوشه از نقاط جهان که زندگی بکنه ما بتونیم به راحتی صحبت بکنیم و زبان ما ترجمه شود و هیچ محدودیتی برای ما باقی نمانه. موضوع مهم و اساسی که در اپلیکیشن طوطی وجود دارد عبارت از ترجمه زبان‌های متفاوت است. ما میتونیم با استفاده از اپلیکیشن طوطی مسیج هایی که بین اشخاص تبادله میشه به هر زبانی که خواسته باشند به صورت مستقیم میتونن ترجمه بکنن. په کابل سټار هوټل کې د دغه نوي اپلیکیشن د پیژنګلوۍ او پرانیستلو مراسم جوړ شوي وو چې د حکومتي مسؤلینو او د هیواد د یو شمېر پوهانو له لوري دغه افغان ځوان د نوښت او د نړۍ لپاره د لوی خدمت کولو ستاینه وشوه. دلته خو داسې خلک هم وو چې تش شعارونه به یې ورکول او د هغې تر خوا به یې د وطن د ورانولو، د تباهۍ او د وطن د تجزیې لپاره کار کوو، د قومونو د یو بل سره د نښلولو، د اړولو او په دښمنۍ د اخته کولو لپاره یې کار کوو. نو موږ دغسې انجینر صاحبانو ته ضرورت لرو، دغسې استعدادونو ته ضرورت لرو. موږ هغو پروفیسرانو ته ضرورت نه لرو، هغو خلکو ته ضرورت نه لرو چې دغه وطن یې ورانوو. دا اوس هم تاسې باور وکئ چې په هغه کمپونو کې چې له دې چې نه خلک تښتېدلي دي او ناست دي او یا په نورو هېوادونو کې دي، هغوی د دغسې مجالسو تحمل نشي کولی، د دغسې پرمختیاو تحمل نشي کولی. هغوی تاسې به وګورئ دغه اوس څومره غټه لاسته راوړنه ده زموږ د هېواد لپاره. تاسې په دې همدغه کم میشتو یا هغه مطبوعاتو چې اوس هلته ناست دي او زهرجن مواد تبلیغوي، هغو به تاسې وګورئ د دغه ابتکار پر رابطه تاسې په دې کې نه قومي، نه سمتي، نه عمارتي رنګ کې موجوده. تاسې به دې وګورئ د دې په ضد به دوی څومره منفي تبلیغات کوي. د انجینر د جمهوریت د وختو طلوع تلویزیون یوه ویډیو خپره کړې ده. یو کس ته هغه یو په ډېر عادي شکل یو جرناتور جوړ کړی دی. دلته د وزارت داخله کې یو کس موږ ته راغلی دی. انجینر صاحب ما هغه ته وښود چې د دغه پلټنه وکړي. هغه غریب د جمهوریت په وختو کې نن هم ورک شوی دی. هدف مو دا د خبر را لنډوم اسلامي امارت هغه انجینرانو لره انجینرانو زیره مې در باندې، د تخنیک ملګرو زیره مې در باندې، د میخانیکي لیسیو ځوانانو زیره مې در باندې. تاسو دپاره به انشاءالله العزیز هغه زمینه مساعده کیږي چې په کوم بخش کې تاسو معلومات لرئ. د دغه مراسمو ویناوالو وویل چې د نړۍ ټول پرمختګونه او ټکنالوژي له اسلام او قرآن اخیستل شوي دي او باید زموږ ځوانان دیني او ساینسي زده کړو ته مخه کړي. داسې چې قرآن شریف د هر لحاظه تاسې راواخلئ، په دې کې دا عمق ده او زموږ د آخرت ژوند ټول ډیجیټل ژوند ده، ماپوق د ډیجیټل ژوند ده. حقیقت خبره دا ده چې تاسې دا حادث د آخرت پراته دا هغه کوي چې دا څه رقم تنظیمیږي او څه رقم کیږي. دا کائنات د خدای په اختیار کې دي او دلته چې دا هر څه پیشرفت کیږي دا د پروردګار د نظام د کشف په نتیجه کې کیږي. په دې مراسمو کې د حکومتي ادارو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د هیواد د ټولو نوښتګرو ځوانانو ملاتړ به کوي او هغه کسان چې په علم او ټکنالوژۍ کې ښې لاسته راوړنې لري اسلامي امارت به یې هر اړخیز ملاتړ کوي.